د خبرونو سرټکی د کندوز امام صاحب ولسوالۍ او شیرخان بندر ته د امنیه قومندان سفر د دې سفر پر مهال د یادې ولسوالۍ او سوداګریز ښارګوټي امنیتي وضعیت ارزول شوی دی. په کندوز کې د کوکنارو د کښت له منځه وړل امنیتي چارواکي وایي دغه کوکنارې د دې ولایت په کیلچي سیمه کې له منځه وړلې دي او د ښاروالۍ په ورزشي لوبغالي کې د ورزشکارانو ترمنځ د غېږ نیولو په اړه پورې سیالۍ. د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو سلامونه مې ومنئ. نن شنبه د 1444 سپوږمیز کال د شوال د میاشتې نهمه د 1402 لمریز کال د غویي یا د ثور نهمه چې د 2023 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې له 29 نیټې سره سمون لري. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته زه اسماعیل کلیوال یم. د کندوز ولایت امنیه قومندانه رسنیز دفتر په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ولایت امنیه قومندان د یو رسمي سفر په ترڅ کې تېره ورځ امام صاحب ولسوالۍ او شیرخان بندر سوداګریز ښارګوټي ته تللی دی او هلته یې له یو شمېر مسؤلینو سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې ورته د هر ډول ستونزو د حل ډاډ ورکړل شوی دی. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کندوز امنیه قومندان مولوي مطیع الله سیف الله تېره ورځ د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د دې ولایت امام صاحب ولسوالۍ او له شیرخان سوداګریز ښارګوټي څخه لیدنه کړې. د رسنیز دفتر په وینا په دې لیدنه کې نوموړي د سیمه ییزو چارواکو سربیره له ځایي اوسېدونکو سره هم لیدلي، د هغوی ستونزې او غوښتنې اورېدلي او ورته د حل ډاډ یې ورکړی دی. په همدې حال بیا امنیه قومندان د دغې ولسوالۍ شیرخان سوداګریز ښارګوټي او د یاد ښارګوټي کمیسارۍ اطفایي امریت د سمت ماموریت د افغانستان او تاجکستان صفري نقطو څخه د لیدنې او څارنې ترڅنګ مسؤلینو ته د اړوندو مهمو موضوعاتو سربیره یو شمېر لازمي سپارښتنې وکړې او ورته یې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ. په کندوز ولایت کې په یو شمېر ځمکو کرل شوي کوکنار له منځه یوړل شول. د دې ولایت امنیه قومندانۍ چارواکي وایي دغه کوکنار د کندوز ولایت اړوند په کیلچي سیمه کې د یو کروندګر لخوا کرل شوي وو، خو د حاصلاتو له راټولولو وړاندې د امنیتي سرتیرو لخوا کشف او له منځه یوړل شول. په دې اړه پام وکړئ راپور ته. د کندوز امنیه قومندانۍ چارواکي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو خبر ورکوي. دوی وایي دا کوکنار د کندوز اړوند په کیلچي سیمه کې د یو کروندګر لخوا په 3 جریبه ځمکه کې کرل شوي وو، خو حاصل ته له رسېدو وړاندې د 1 امنیتي حوزې سرتیر لوري کشف او له منځه یوړل شول. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د 1 امنیتي حوزې ځیرکو پولیسو 3 جریبه ځمکه د یادې حوزې اړوند د مربوطاتو څخه د کوکنارو د کښت څخه په بشپړ ډول پاکه کړه. د یادونې وړ ده چې مخکې له دې نه هم د اقتاش ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ځیرکو پولیسو 10 جریبه ځمکه د یادې قومندانۍ د مربوطاتو څخه د کوکنارو د کښت له امله په بشپړ ډول پاکه کړه. بل لور ته بیا د کندوز اوسېدونکي د امنیتي ځواکونو دغه اقدام ستایي او له امنیتي چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې تر بل هر وخت لا زیاتې کړي او هغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې پر خپلو ځمکو کوکنار کري او یا هم د نشه یي توکو کاروبار ته لمن وهي. په کندوز ولایت کې دا دویم ځل ده چې امنیتي ځواکونه د کوکنارو کروندې کشف کوي او له منځه وړي او له دې وړاندې په اقتاش ولسوالۍ کې په 15 جریبه ځمکه کرل شوي کوکنار هم له منځه وړلي وو. د کندوز ښار اړوند د انوار القرآن له دارالعلوم او دارالحفاظ څخه د خپل لومړنۍ دورې په ترڅ کې 8 تنه حافظان فارغ او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې شول. د دې مدرسې مسؤلین وایي دغو حافظانو له تیرو 2 کلونو راهیسې په دې دارالحفاظ کې زده کړې کولې، خو د حفظ دورې له بشپړېدو وروسته فارغ او دغې مدرسې څخه یې خپل تحصیلي اسنادونه ترلاسه کړل. په کندوز ولایت کې د حافظانو د فراغت په موخه دا ځانګړي مراسم د دې ولایت مرکز اړوند د دارالعلوم او دارالحفاظ د مسؤلینو لخوا د هغو 8 تنو حافظانو د فراغت لمانځنې لپاره جوړ شوي وو چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په دې دارالحفاظ کې د قرآن عظیم الشان 10 سپارې حفظ کړی وو. مسؤلین له دې کار څخه موخه ټولنې ته د احنافو د فقه د اصولو په مطابق او سنتو ته د ژمنو ځوانانو وړاندې کول په ګوته کوي.
برنامه امروزی ما برنامه فضیلت دستار 8 تن از حافظای قرآن کریم در دارالعلوم و دارالحفاظ انوار القرآن در ولایت زیبای باستانی کندوز گذر مسکین آباد بود. هدفی بود که 8 نفر حافظای قرآن کریم و بسیار با تلاش های شبانه روزی خود با زحمات استادای مجرب اینها حفظ قرآن کریم را خلاص کردند و هدف ما ای است که حافظای قرآن کریم تنها به حفظ اکتفا نکنه بلکه علم دینی را هم باید فرا بگیرن، چون این مدرسه و این مرکز علمی هدفهای بسیار بزرگ داره. ما همیشه هدفهای خود هم شعارهای خود هم همیشه نوشته کردیم که هدف ما نسل تقدیم کردن نسل آگاه و متعهد به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و مطابق فقه اسلامی می باشه. اینمی هدف ما هست. بل لور ته بیا دغه تازه فارغ شوي حافظان په خپل فراغت خوښي څرګندوي او ژمنه کوي چې خپل دیني زده کړو ته به دوام ورکوي او له ځوانانو غواړي چې د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته هم لاسرسی پیدا کړي. ډیر خوشاله یم چې نن د فراغت د قرآن کریم اخلاص همدغه مې اوس ارمان و چې زه همدا اخلاص کړم او نورو خلکو ته مې همدغه خبره ده چې خپل زمن په مدرسو کې چې حفظ قرآن کریم خلاص کړي. ما باید تنها به حفظ قرآن کریم اکتفا نکنیم. ما باید اگر به علوم دینی علاقه داریم علوم دینی را زیاد پیش ببریم. اگر به علوم عصری، چون کشور ما تنها به علما حفاظ و علمای دینی نیاز دارن، چون به دکتر، انجینر و دیگر کسایی که در عرصه اقتصاد کشور در عرصه پیشرفت کشور کار میکنن، به او هم نیاز داریم. خیلی خرسند هستم که چنین برنامه‌ای در ولایت کندوز برگزار شده و سبب افتخار است برای ما و حفاظ قرآن از این مدرسه که از فارغ شدن و توصیه برای مردم می است که اطفالشان اطفال نازنینشان در مدارس بگذارند تا اینکه اونها حافظ کلام الهی شوند و قرآن کریم را یاد بگیرند و برای مردم یاد بدن. له بلې خوا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د اسلامي امارت له راتګ سره په هیواد کې د دیني زده کړو تر بل هر وخت وده کړې او په راتلونکو ورځو کې به د دې ولایت په کچه ټولې دیني مدرسې او دارالحفاظ ثبت او راجستر او په دې سره به ځوانانو ته د دیني زده کړو لا زمینه برابره شي. امارت اسلامي په ټول هیواد کې بالخصوص د قندوز په ولایت کې ډېر ښه پروګرامونه په نظر کې لري. ډېرې مدرسې الحمدلله رسمي شوي دي او په حال د رسمیت کې دي، لکه څنګه چې په دې نږدې کې موږ ته وزارت مقام له خوا نه هدایت شوی ده چې تاسو د قندوز د ولایت ټول مدرسې چې لیلې لري که نهاري وي، تعداد د شاګردانو، تعداد د استادانو، د مدارسو ټول مشکلات چې دي هغه موږ ته عملا مکتوبي راولېږي تر څو پورې چې موږ کوم څیزونه په نظر کې د مدارسو لپاره لرو هغه ورسره ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې په سلګونه ښځینه او نارینه دیني مدرسې او دارالحفاظونه فعالیت کوي او کال په کال په سلګونه عالمان او حافظان فارغوي او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کوي. د خوړو نړیوال سازمان د همغږۍ دفتر استازو د علیاباد ولسوالۍ له ولسوال سره وکتل. په دې کتنه کې په دوه اړخیزو همکاریو سربیره په یو لړ مهمو موضوعاتو بحث شوی او د بشري مرستو په روڼوالي او شفافیت هم خبرې شوي دي. د اسیا د دفتر د څارنې مسؤل جنان نیکمل چې دغه پلاوي مشري کوله د الیاباد له ولسوال سره لیدلي دي. د سروې د څرنګوالي او د خپلو کاري پلانونو د تطبیق په اړه یې هر اړخیز معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د WFP ادارې پالیسي د پخوا په پرتله بدلون موندلی دی. دوی د جوماتونو د امامانو او د ټولنې د مشرانو په همغږۍ د اړمنو او مستحقو کسانو پیژندنه او سروې کوي. د اسیا د دفتر استازو زیاته کړې دوی د تیر پړاو په پرتله لږ شمېر اړمنو کسانو سره مرسته کولی شي. په ورته وخت کې د الیاباد ولسوال مولوي عبدالقدیر حمزه په دې ولسوالۍ کې د خوراک نړیوال سازمان او د ASIO د دفتر د مرستو په دوام خوښي څرګنده کړې او په دې ولسوالۍ کې د سروې د ټیم د کارونو د روڼتیا غوښتونکی شو. بل لور ته بیا د الیاباد ولسوال په دې ولسوالۍ کې د اسیو دفتر لخوا مستحقینو کورنیو وړاندې شوی شمیر کم یادوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی او د دغه دفتر له استازو څخه یې غوښتل چې د اړمنو کسانو د لیست په زیاتوالي کې غور وکړي. دغه سروې په داسې حال کې په الیاباد ولسوالۍ کې ترسره کیږي چې تر دې مخکې د خوراک نړیوال سازمان د اسیو په همکارۍ په دې ولسوالۍ کې له شاوخوا 4,000 اړمنو کسانو سره مرستې او همکاري کړې وې. وروستی خبر هم د ورزش له ډګر څخه. په کندوز ولایت کې د جمعې په ورځ د مرکز او ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د غېږ نیولو په اړه پورې سیالۍ ترسره شوه
چارواکي وایي دا سیالۍ هره اونۍ د ښاروالۍ په ورزشي لوبغالي کې د ورزشکارانو ترمنځ ترسره کیږي او له دې سیالیو څخه یې موخه ورزشکارانو هڅول او د راتلونکو سیالیو ته د هغوی چمتووالی ښودل شوی دی. په کندوز کې ورزشکارانو ترمنځ تېره جمعه د دې ولایت په ښاروالۍ لوبغالي کې د غېږ نیولو دغه په زړه پورې سیالۍ ترسره شوه. دې سیالیو ته د کندوز ولایت له مرکز ولسوالیو څخه ورزشکاران او د ورزش په سلګونه مینوال راغلي او خپل ورزشکاران یې له نږدې هڅول. د ورزش د مسؤلینو په خبره دا سیالۍ د دې ولایت کوروش فدراسیون لخوا تنظیم شوي وي او له دې سیالیو موخه راتلونکي ملي سیالیو ته د ورزشکارانو غوراوی ښیي. با تعداد 70 ورزشکار در اشتراک کرده بود که جوانا خوب کشتیا کردن. از ولسوالی ریسفیده جوانا از خود مرکز قندوز اشتراک کرده بودند. خیلی خوب گذشت. روزی جمعه آینده بخیر پهلوانی کورش در چمن اسپینزر ولایت قندوز ادامه داره. تقاضای ما مسئولین از والی صاحب دیگه مقام امیز که بیان در کنار مردم بشینن، جوانای خود تشویق بکنن. له بلې خوا بیا د کندوز اوسیدونکي د ورزشکارانو ترمنځ د دودیزو ورزشونو د ودې لپاره دا سیالۍ اړینې بولي او له مسؤلینو غواړي چې د ورزشکارانو د ودې او هڅونې لپاره په دې ولایت کې دا ډول سیالۍ لا زیاتې کړي. ما حیران هستم به اون جوانایی که ورزش نمیکنه اونا زندگیشون چه قسم تیر میشه. ما به می حیران هستم. یک دفعه بار امتحان یک بار ورزش کنن و احساسی که در زندگی انسان در وجود انسان میایه او را ببینن. ما مطمئن هستم که هیچ وقت ورزش پشت شیلا نمیکنن، چرا که انسان روحا و جسما فعال میسازه و انسان از چرت و غم و از گوشه‌نشینی دور میسازه از این چیزا. فقط به خاطر از اینکه الحمدلله امنیت سرتاسری تامین است و ما بسیار به ورزش علاقه داریم، به خاطر علاقه‌مندی که داشتیم اینجا دعوت شدیم آمدیم با جامعه دوستان و تماشای ورزش داریم. ان شاءالله امیدوار هستیم که تمام هموطنان ما در فضای صلح و صمیمیت همین رقمی که امروز در کندوز ما شاهد برگزاری مسابقات هستیم، در دیگر ولسوالی‌ها در دیگر ولایات هم این مسابقات برگزار بکنیم. از اینکه ما در پهلوانی امروز از ولسوالی خان آباد به ولایت کندوز اشتراک کردیم، چون پهلوانی یکی از ورزش‌های عنعنوی ولایت کندوز و افغانستان است. هم پهلوانای ولسوالی‌های نوگانه ولایت کندوز و مرکز هم همیشه مسابقات گوناگون برگزار میشه و مردم به شوق علاقه در آن اشتراک می‌نمایند. د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دا مهاله په کندوز ولایت کې بېلابېلو ورزشونو ته تر بل هر وخت پاملرنه زیاته شوې چې وخت نه وخت د بهرنیو هیوادونو ورزشکارانو په شتون د سیالیو شاهد هم وي. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن ته لاس سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. اللهم الشه.